د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د خوشحالۍ مقام دی چې د پښتو ژبې د ترویج او ترقۍ لپاره ادبي تنظیمونه خپل کردار جاري ساتي. په دې لړ کې تېره ورځ د نیاز ادبي سنګر اهمه غونډه د ارواښاد پروفیسر جانزیب نیاز په کور حیات آباد پېښور کې وشوه چې د مکالمې او مشاعرې په دوو برخو مشتمل وه. غونډه کې د خیبر پښتونخوا پخواني چیف سیکرټري، موجوده وفاقي سیکرټري او د نیاز ادبي سنګر سرپرست ډاکټر کاظم نیاز، د ریډیو پاکستان پخواني ډایرکټر پروګرامز او د سنګر موجوده چیرمن لایق زاده لایق، د سنګر سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منګل، وایس چیرمن ډاکټر محمد عالم یوسفزي، جنرل سیکرټري امجد علي خادم، ډیپټي جنرل سیکرټري حمید الرحمن نادان او فنانس سیکرټري فریدون خان ګډون وکړه. د کلچر وینګ شاکر زیب، واجد لایق او شمال نیاز هم خپله حاضري یقیني کړه. په لومړۍ برخه کې مکالمه د نیاز ادبي سنګر د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په صدارت کې سحر 10:30 بجې شروع شوه او تر ماسپښین 1 بجې دوام ولرلو. د غونډې دویمه برخه د آزادې مشاعرې وه چې صدارت یې د سنګر چیرمن لایق زاده لایق وکړو. په مشاعره کې د کابینې ټولو غړو او د کلچر وینګ سیکرټري شاکر زیب برخه واخیسته او خپل کلام یې وړاندې. د مکالمې په ایجنډه کې 15 نکات شامل وو. د نیاز ادبي سنګر تر سره شوی رجسټریشن، د نیاز ادبي سنګر جوینټ اکاونټ پرانیستل، د پروفیسر جانزیب نیاز د تلین د دستورو د سنګر د غونډو د کمپوز شوي کتاب جایزه اخیستل، د سنګر لخوا د چاپ شوو کتابونو د مخکتنې د دستوري تابع او تنظیمي چاپ. د غونډې ګډونوالو په خپل وار په ټولو نکاتو تفصیلي خبرې اترې وکړې او په دې موقع ټولو د سنګر په رجسټریشن کېدو د خوشحالۍ اظهار وکړ. په دې موقع د نیاز ادبي سنګر په ذریعه د پښتو ژبې، ادب او ثقافت د ترقۍ او ودې لپاره ګټور تجویزونه هم ورکړی شول، کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شول. په دې موقع د مخکې تللو لپاره همې فیصلې هم وکړې شوې او دې سره د وړوکي اختر نه وروسته د سنګر لخوا د عید میلن پارټۍ کولو تابع هم وکړې شوه. د مشاعرې په نشست کې واجد لایق د خپل پلار لایق زاده لایق کلام هم واورولو او شمال نیاز د غونډې د دواړو نشستونو عکسونه د خپل موبایل د لارې محفوظ کړل او همدغسې دا اهمه غونډه کامیابۍ سره ماسپښین ناوخته سرته ورسېده.